السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یاست محترمینو؟ شیخ جوړ په خیر است کړه د لار بنځت نه غواړم چې جوړ په صحت منظم اوسېږي. یو ور بیا د ټي سی اے اف جي چینل ته راغلاست تاسو ته وایم. ورون محترمینو نو ویډیو د باره کې ده چې څنګه کولای سو په خپل د موبایل یو بل چا موبایل کوډ والبزو، یعنی خپل د موبایل کوډ مو هیر سوی مو نو څنګه کولای سو دا کوډ اخواته کړو بیخي د بین وي سو دا کوډ نو دا موبایل ډاټا ټول حذف کړو، ټول ډاټا مخواته کړو. نو څنګه کولای سو دا سیستم؟ نو ډیر اسانه طریقه، ډیر په ساده طریقه سره کولای سي. او څه سره هیله کوم زموږ د ټي سی اے اف جي او د دې پیج هم لرو په فیسبوک کې او چینل هم دی. نو څه سره هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره زموږ د فیسبوک پیج هم در سره لایک کړئ تر څو چې زموږ هره نوې ویډیو له ټول نه مخکې تاسو سره در ورسېږي. نو فالو یې هم کړئ د فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل در سره ورسره د ګنټې نشان هم کښې نو زه محترمینو ویډیو پیلوم. نو کله چې داسې موبایل کوډ کله چې ستاسې سره هیر سوی نو دوی به حواله کوډ به ډېر ورکړي چې دوی نه خلاصېږي. نو بیا به راځي دا بټنه وینئ، دغه بټنه دا بټنه به داسې کلکه نیسئ. کله چې دا کلک وینئ نو دا اول نه دوم نه دریم دا جی 5 موبایل دی زما سره. نو بیا به راسئ په دې ریسټارټ دا وینئ دا چې دی دا ریسټارټ باندې به کلیک وکړئ. بیا ریسټارټ باندې چې کلیک کړئ بیا دلته وګورئ دا اپشن دی، بیا دا ریسټارټ باندې به کلیک کړئ. بیا به راسئ دا بټنه او دا بټنه او د دې اواز پورته کولو دا کښته کولو دا مه نیسئ، خالص د پورته کولو دا به داسې کلیک ونیسئ، خالص د لږ وخت دپاره دا به داسې کلیک ونیولې. نو بیا به ته دلته بل دا وګوره دا رالی دا چې دا رالی که غواړې ونیسئ هم فرق نه کوي، که لکې هم فرق نه کوي، ما یې لږ کړلی هېڅ فرق نه کوي. نو بیا به یو څو منټ ورته صبر وکړلو تر هغو چې دی خپل ځان دغه کوي سره له نور ډاټا رسټ کېږي او برابرېږي. نو صبر ورته کوو. وګورئ اوس راځي. نو ورونو محترمینو ستاسې سره هیله کوو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. موږ چینل دی ټي سی اف جي. نو رالو دلته کله چې رالی د اول نه دوم نه دریم نه څلورم نه پنځم دغه باندې اول نه وګورئ حساب یې کوئ. اول نه دا ولې وینئ چې اخلي کې ان او ډبلیو دی. نو بعضې ملګري چې دي په انګلیش نه پوهېږي نو هغه سره داسې کولی شو ورته وایي. اول نه دا ان او ډبلیو چې دی دا نه، دا دوم هم نه چې ای ډي بي ده دا هم نه، او دا دریم هم نه، دا څلورم هم نه، دا پنځم په دې پنځم باندې به کلیک وکړو. په پنځم باندې چې کلیک به اوس په کوم وکړو، دا بټانه وکړه دا بټانه نه دا بټانه به وولئ. دا بټانه چې داسې ووالله نو بیا به دلته راسئ. دلته چې کله رالی وګورئ دلته دغه نو چې راکلي دې باندې یو باندې به هم کلیک نه کوئ، ډایرکټ به راځي په دې یس باندې. وګورئ دلته که څوک انګلیش پوه سي خپله نور خپله مخ ته تللی شي. وګورئ دلته لیکلی دی یس، وګوره یس لیکلی نه، بیا یو څو لرې دی ډیټا ټول په انګلیش لیکلی آل یوزر ډاټا. نو دا دې سره هم ته کولی سئ. نو په انګلیش چارج دی ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. که چې انګلیش هم نه یې زه بس دغه د یس نوشته دی رابسئ دلته، بیا په دې اواز بټنه ده په دې باندې به بیا کلیک وکړئ. په دې هم چې کلیک وکړو دلته به داسې وګورئ صبر ورته کوو. نو بیا به راځئ دلته چې راغلی دلته به هېڅ کار نه کوئ، دغه وینئ دا د اواز بټنه په دې باندې به خالص یو دغسې کلیک کوئ. کله چې کلیک کړو نو صبر ورته کوو. وګوره موبایل چالانېږي. صبر ورته کوو. مخکې مو کتل ورور محترمین چې کوټ یې در وښی، اوس یې ګورو چې څه شي راځي موږ ته. نو دلته چې ورور محترمین لږ وخت غواړي نو صبر ورته کوو، صبر به کوئ. ویډیو ورور محترمین ویډیو مه سکیپ کوئ. که چېرې ته غواړئ چې زده یې کړئ نو ویډیو تېروئ مه، د یو سره په ستا په صحیح طریقه سره وګورئ چې سم پر پوه سئ. بیا په کمنټ بیا به ته هم څه مشکل نه وي درته چې دا ولې موږ زده نه سره دا سره کوم ویډیو وله دا ولې داسې وله دا ولې داسې وله. نو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سي. او کوم سوال په کمنټ کې موږ سره کولی سي رابطه ونیسئ. نو ورور محترمین ودرېږئ چې دا ور چالانه سي. نو د چالانه سو نو اوس دلته به موږ څه شي ورکوو. بعضې ملګري دلته نه پر پوهېږي نه، نو دلته موږ څه شي ورکړو، کوم ځای ووهو، کوم بټن ووهو. دلته ګوره دلته ژبې دي. نو دوی به دلته راځي دغه انګلیش یونایټډ سټیټ، یونایټډ سټیټ نه دی دا یونایټډ کینډم دی. نو دلته به رالي په دا وینئ دغه علامته دغه په دې باندې به داسې کلیک وکړئ. دا هم چې داسې کار یې ونه کوي عادي کار یې وکړئ. نو دا به داسې ووهو. دا هم چې کله وهل نو دلته رالو دلته به اوس کوم ځای وهو. دا زما موبایل ورور محترمینو مات سوی دی را سره، ضربه یې ماته ده. نو بخښه غواړم. نو دا ګوره نیکسټ یې لیکلی دلته په دې به داسې یو کلیک وکړئ. په دې هم چې کلیک کړو نو دلته مخ ته ځئ، بیا به راسئ په دې بیا په نیکسټ، بیا
اګري په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړه نو بیا مخته ځئ نو بیا به دلته بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته نوم غواړئ دلته لاست نیم غواړئ فرست او لاست نو دلته فرق نه کوي چې هر شی ورکړئ. نو دلته به راسئ نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. دلته بیا سکیپ باندې کلیک وکړئ. دا باندې به کلیک کړئ. بیا دلته وګوره کوډ دې سره غواړي کوم کوډ دلته ورکړو ورته کوډ بطمني ورکوئ. نو زه راسم دغه یو کوډ ورکوم دا کنیکټ باندې کلیک کړئ. نه کنفرم باندې به کلیک کړئ. نو بیا دلته هم بل کوډ غواړي دا به دلته به هم کوډ ورکړئ. دا مخته نه ځي ورور محترمینه ودرېږئ دې ځای. نو بیا به راسئ په دې نیکسټ باندې به کلیک کړئ. بیا به راسئ مور باندې بیا به نیکسټ. نو دلته راځئ دلته که ستاسې سره انټرنیټ کنیکشن نشته نه نو بیا به راځئ په دې سکیپ باندې به کلیک کوئ. سکیپ باندې بیا دې سکیپ باندې نو دلته زړه مو د دا فعال کې نه فعال کوئ ایزي موډ مې فعال کوئ زما د منی. نو داسې وکړئ بیا دا فینش باندې به کلیک کړئ دغه باندې. چې کله کلیک کړئ نو دا دې زما موبایل ریسټور شو کوډ موډ ټول ورته ورور محترمینو یو شی هم پکې پاته نه دی. وګورئ هېڅ شی پکې نشته دی یو شی هم پکې پاته نه دی. نو داسې ډېر په اسانه طریقه سره کړئ چې موبایل ریسټور کړئ. او ورور محترمینو ستاسې سره هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټې نښان هم کېکاږئ تر څو چې موږ هره نوې ویډیو له ټول نه مخکې و تاسو در ورسېږي. نو ورور محترمینو که ویډیو مو خوښ شوي کمنټ لایک مو هېر نه سي. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان مخته مو شه.